ولسمشر غني د طالبانو د 15,000 بندیانو خوشي کولو ته ژمن نه یو. ولسمشر غني وایي د طالبانو د 15,000 بندیانو د خوشي کولو په اړه هیڅ راز تعهد موجود نه دی. نوموړي نن په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال وویل افغان حکومت په ځلونو له زلمي خلیلزاد سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د زرګونو بندیانو آزادولو ته ژمن نه دي او په دې اړه به بین الافغاني خبرو بحثونه کیږي. ولسمشر غني وویل د زندانیانو خوشي کول د امریکا صلاحیت نه دی ځکه دا کسان د افغان حکومت په بند کې دي او افغان حکومت یې په اړه پریکړه کوي. ولسمشر غني ټینګار وکړ چې دا کار د امریکا په صلاحیت کې نه دی او دا هر څه په افغان حکومت پورې اړه لري. ولسمشر په دې خبري کنفرانس کې همداراز ویلي چې د اورکم موده به غځول کیږي او اوربند به رامنځته کیږي. هغه د بین الافغاني خبرو د پلاوي د صلاحیت په اړه وویل چې دوی په قوانینو او د افغانانو حقوقو ته درناوی کوي خو وروستۍ پریکړه به افغانان کوي. ولسمشر د جمهوریت پر دوام ټینګار وکړ او په خبره یې د نظام تغییر د یو ډلې یا څو کسانو د خبرو صلاحیت نه دی او په دې اړه به ولس خپله پریکړه کوي. دا زموږ راپور. د لا خپلو ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ.